د انعکاس راډیو ډیرو درنو خوږو او زړه ته رانږدې اورېدونکو او د لالهزار ادبي خپرونې خوږو درنو او زړه ته راتېرو مینوالو سلامونه او ښې پیرزوینې. خدای دې وکړي چې تاسې ټول درانه اورېدونکي به راته روغ جوړ خوشحاله او باد اوسئ او نه به مو په خیر خوشحالۍ پای ته رسولې وي. دغه د له یوې اونۍ ځنډ وروسته راوګرځېدو د لالهزار ادبي پرکیفه او هنري خپرونې ته. هیله لرم تاسې خپرونه را سره له پیله تر پایه واورئ او په خپرونه کې له شته دیکلومو او ترنمونو ډېر خوندونه واخلئ. زه یر محمد پردیس او خپرونه کې را سره همکار می حضرت یوسف زیر له خپل تخنیکي همکار جمیل وصال صاحب سره حاضر شوي یو تر څو خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. تاسو نو هیڅ چیرې مه ځئ، خپرونه ډېره هنري خپرونه ده او باوري یم چې ذوق په مو در خړوب کړي. نو وړاندې لیدې چې د نن خپرونې میلمانه در وپېژنو. خپل همکار یوسفزي صاحب ته هرکلی وایم. ګران یوسفزي صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، خپرونې ته پخیر راغلی. ډېره مننه پردیس محترم، تا ته ناستو درنو میلمنو او د تخنیک په برخه کې جمیل وصال صاحب ته د راډیو ټولو درنو اورېدونکو او د لالهزار مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. هیله مند یم چې ستاسې په شمول زموږ ټول درانه اورېدونکي تخنیکي ملګري او میلمانه روغ جوړ خوښ او خوشحاله وي. لکه څنګه چې تا یادونه وکړه لالهزار خپرونه پیل شوه او د نن شپې درانه میلمانه به خپل اوریدونکي په خوږو ترنمونو خوږو شعرونو باندې نازوي، د هغوی ادبي تنده به ماتوي. نو زموږ هیله دا ده چې درانه اوریدونکي زموږ ملتیا وکړي او خپل ادبي تنده د دغې خپرونې د لارې ماته کړي. نو پیل به په خپرونه وکړو، په سر کې به خپل درانه میلمانه در وپېژنو. په سر کې طاهر شیرزاد صاحب چې دغه اکثره زموږ اوریدونکي بلد دي دی او ورسره قدرمن نوررحمان رحماني صاحب هم په دغه خپرونه کې حضور لري. ورسره یوسف وطنجار صاحب هم راغلی. درې واړو ښاغلو میلمنو ته هرکلی وایو، ستړي مه شئ، پخیر راغلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شیرزاد صاحب او رحماني صاحب وطنجار صاحب ټولو نه مننه چې وخت مو ځانګړی کړ خپرونې ته راغلی او نن خپرونه کې به بلکې په لالهزار کې به له اورېدونکو سره یو. یوسفزی صاحب تاسو ته هم ځانګړی هرکلی وایم. خدای دې وکړي چې اونۍ به ښه وه او د مشاعرې پیل به له تاسې وکړو لکه څنګه چې په نورو خپرونو کې کوو. پیل کې به درنه څه واورو او بیا به وطنجار صاحب ته وګرځو، هغه به یو ترنم راواوروي. سمه ده پردیس صاحب، د عبدالمنان اورغ صاحب غزل دی دا به ووایو، بیا به نو د وطنجار صاحب نه ترنم واورو. هغه وایي چې بس خو ټول حواس مې د مرۍ نه ویزان کړل، بس خو ټول حواس مې د مرۍ نه ویزان کړل، راغلمه په سترګو کې مې ستا تصویران وران کړل. او خدای خبر لاله ته د کوم مصر یوسف وی زر راشه، ټول خلک دې په ځان پسې حیران کړل. الله الله ډېر مننه. لاړې لکه سپینه ملایکه آسماني شوې، لاړې لکه سپینه ملایکه آسماني شوې، واړه الزامونه دې په ما باندې تاوان کړل. او اوس دې د ماشومې خولې خبرو پسې نمرم، اوس دې د ماشومې خولې خبرو پسې نمرم، او ګوتو نه مې ونیول سازونه مې یاران کړل. ډېر هر رنگ عذابونه زما په سر نازل کړل، هر رنگ عذابونه زما په سر نازل کړل، کوم خلک چې ما په اوږو پورته تر اسمان کړل. زنده باد هنره څه غزل شول څه سندره، زنده باد هنره څه غزل شول څه سندره، خپل سپیره دردونه مې په ډېرو خلکو ګران کړل. او څه بې باکه خلکو ته مو زړونه پښو کې کېښول، څه بې باکه خلکو ته مو زړونه پښو کې کېښول، لرې که ورخته ارزښتونه مو ارزان کړل، لرې کړه ورخته ارزښتونه مو ارزان کړل. ډېر ښه، ډېر زبردسته غزل. مننه ورخ صاحب، ډېر ښه شاعري کوي. تا یې ښه غزل انتخاب کړی، مننه تا مننه. وطنجار صاحب ته ورګرځو. یوسف وطنجار تېر ځل یو خپرونه کې میلمه شوی و، ډېر خواږه ترنمونه یې کړي وو او د ده مینوال او اورېدونکي به بیا په تمئ. نو وطنجار صاحب تاسو ته ځانګړی هرکلی وایو، خپرونې ته هم ستړي مه شئ او څه به راوروئ. ډېره مننه پردیس صاحب. زه هم په خپل وار سره تاسو ته یوسفزي صاحب ته همدارنګه د خپرونې میلمنو ته او د انعکاس راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ. وعلیکم السلام، مهرباني.
د ترنم نه مخکې د ذبیح الله بیان 2 بیتونه وایم وایي چې ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی. ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی. پیره دستګیره دا ته څه اپلتې وایې، پیره دستګیره دا ته څه اپلتې وایې، مخ ته مې ښه تریخه آینده ده او ماښام دی. بیتونه دي چې پلاس کې مې د ګل پاڼې وچیږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. پلاس کې مې د ګل پاڼې وچیږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. نن بیا په میخانه کې می خوران راجام شوي، نن بیا په میخانه کې می خوران راجام شوي، یلمیو ډک جامونه دي کړنګېږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. رومال راکړه رسواب شو تاوان هم د شیرینې، رومال راکړه رسواب شو تاوان هم د شیرینې، بنګړې دې پرې تړما چې شرنګېږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. په لاس کې مې د ګل پاڼې وچیږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. دا څه بلا پرېوتې د ګل بڼ کې په ګلانو، دا څه بلا پرېوتې د ګل بڼ کې په ګلانو، بې باده هر یو ګل په ملا کږېږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. خایس دې د زوال په لور روان دی خفه نشي، خایس دې د زوال په لور روان دی خفه نشي، یا غرور به دې نور ورځ په ورځ کمیږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. ترې تېر شه وطن جاره دا جنۍ د یارۍ نه ده، ترې تېر شه وطن جاره دا جنۍ د یارۍ نه ده، یوازې یې یو په بل پسې ماتېږي او ماتېږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتېږي. په لاس کې مې د ګل پاڼې وچیږي او ماتیږي، تو بزما په زړه هم څه تېرېږي او ماتیږي. ډېره زیاته مننه وطنجار صاحب، خوشحاله اوسې. ډېر خوږ ترنم، ډېر په زړه پورې انتخاب، او خدای دې ستا په غږ کې بس دغسې نوره خوږلني هم اضافه کړي تر څو زموږ د لاله زار خپرونې له طریقې خپلو مینوالو سره خپل انتخابونه شریک کړي. مننه. یوسفزی صاحب، یوه ښځینه شاعره عایشه وفا وایي چې هغه خفه هم شي مخ واړوي ویده هم شي. هغه خفه هم شي مخ واړوي ویده هم شي، زه ګرمه هم نه یم شبګیر را باندې شپه هم شي. هغه خفه هم شي مخ واړوي ویده هم شي، زه ګرمه هم نه یم شبګیر را باندې شپه هم شي. هغه په خوله هم شي او ناز را باندې هم وکړي، هغه په خوله هم شي او ناز را باندې هم وکړي، هغه په خوله هم شي او ناز را باندې هم وکړي، زه بې پښتو هم شم او ماته مې توبه هم شي، او زه به پالمه مینه هر چا سره هر ځای کې، زه به پالمه مینه هر چا سره هر ځای کې، کسره لمبره ته دا ټوله زمانه هم شي، او هر څه پرېږده ان پلار مې هم راته پردی ښکاري. څنګه هر څه پرېږده
ان پلار مې هم راته پردی ښکاري که مور مې چېرته د څو ورځو میلمنه هم شي ډېر ښکلی بیت. ویلي چاته دا ځل زم او بیخي سم زما ویلي چاته دا ځل زم او بیخي سم زما راګرځم نه کایشه راپسې مړه هم شي او ویلي چاته دا ځل زم او بیخي سم زما راګرځم نه کایشه راپسې مړه هم شي. ډېره مننه. ډېر ښه خواږه بیتونه وو. نو خوږو اورېدونکو تاسې انعکاس راډیو ته غوږ یاست. لاله زار ادبي خپرونه اورئ. د وفا صاحب له بیتونو وروسته به د رحماني صاحب خوږو بیتونو ته تم شو. د هغه نه به م واورو ګورو چې څه به وایي. زه هم په خپل وار ستاسو د راډیو له طریقې صوبزی صاحب ته فردي صاحب ته او ستاسو د سټاف ټول پرسونل ته وصال صاحب ته او راغلو میلمنو ته نیکې هیلې سلامونه ډالې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوئ او له مینې مو مننه له پیرزویانو مو مننه چې بیا مو موږ ته بلنه راکړه او تر دې ځای پورې م راوستو. ډېره مننه. له تاسې مننه. مهرباني بیتونه م اورو. مننه. فردي صاحب وایه شپې دې پکې ښې وکړې مکارې وایه شپې دې پکې ښې وکړې مکارې په کابل کې دې مزې وکړې مکارې او بس څه نه وایم خو ډېره یادېدې مې بس څه نه وایم خو ډېره یادېدې مې بس یو چاته مې ګیلې وکړې مکارې او تی څومره په هنر او چل دوکه کړې هر رقیب ته مې خیرې وکړې مکارې. بیتونه دي وی چې په دومره لوی ملت کې د غمخور نشته هیواده په دومره لوی ملت کې د غمخور نشته هیواده رنځېږه ستا زخمونو ته ټکور نشته هیواده یو وخت دښمنانو ورنه رب کولی نه شو یو وخت دښمنانو ورنه رب کولی نه شو سپینګیرو کې زمونږ پخوانی زور نشته هیواده او هماغه ستا باتور او میړني بچي دي پلوري هماغه ستا باتور او میړني بچي دي پلوري بې ننګه شول غیرت خو پکې نور نشته هیواده د دې پرلپسې جنګونو دغه نتیجه شوه د دې پرلپسې جنګونو دغه نتیجه شوه چې کونډه پکې نه وي داسې کور نشته هیواده او د ستا قدر چې نه پیژني وجه یې همدا ده د ستا قدر چې نه پیژني وجه یې همدا ده دا ځکه چې د دغه پاچا مور نشته هیواده او دا ځکه رحماني تورمخي دومره زړور شو ننګرهار کې اوس زاهد زړور ورور نشته هیواده. مننه. ډېره مننه. رحماني صاحب کور مو ودان خوشحاله اوسئ. پردی صاحب له ځنډ پرته به د بل ترنم خوږو ته تم شو او طاهر شیرزاد صاحب نه وبیتونه واورو. شیرزاد صاحب خو د خوږې حنجرې خاوند دی. نور کلام خپرونه کې را سره میلمه شوی دی. اوس بیا خوشبخته یو خپرونه کې را سره دی. شیرزاد صاحب هر کله ستړي مو شي خپرونه ته. مننه. سلامونه او درناوی د لاله زار د خپرونې ټولو مینوالو ته او ناستو ملګرو ته هم تخنیکي همکارانو ته. علیکم السلام. ډېره مننه. د تیر په څېر بیا هم خوښ یم چې تاسو سره یم په خپرونه کې یو څه راسره شته په دې هیله چې ستاسو او د ملګرو خوښ شي. ارشاد دی. ډېر به ښه شي. لومړی یو څه بیت دي یوسفزی صاحب څنګه دي؟ اوس مې هم کله ناکله زړه رپېږي اوس مې هم کله ناکله زړه رپېږي ستا د سترګو شوخ نظر هغسې تان دی پیغلې اوس هم په منګیو ترې اوبه وړي پیغلې اوس هم په منګیو ترې اوبه وړي لا د بر کلي ګودر هغسې تان دی ځینې دیدنونه پکې کېږي ځینې دیدنونه پکې کېږي د مینو مازدیګر هغسې تان دی زده کړه نشته سوله ورکه دي وژنې زده کړه نشته سوله ورکه دي وژنې پښتنو کې خو لا شر هغسې تان دی او یا قربان سره د ډیر خلک زنګیږي یا قربان سره د ډیر خلک زنګیږي یا قربان سره د ډیر خلک زنګیږي ترنم کې د اثر هغسې تان دی او چې تر اوسه یې رنګ زیړ دی نه رغېږي چې تر اوسه یې رنګ زیړ دی نه رغېږي د شیرزاد د زړه پر هر هغسې تان دی راوتلی له سینې یمه جانانه لکه سویره در پسې یمه جانانه راوتلی له سینې یمه جانانه لکه سویره در پسې یمه جانانه راشه سترګې دې کړه تورې پکې ګوره
راشه سترګې دې کړه تورې پکې ګوره زه هنداره د چیني یم جانانه لکه سویره در پسې یم جانانه راوتلی لاسني یم جانانه لکه سویره در پسې یم جانانه ما د مینې مې خوړلې په جامونو ما د مینې مې خوړلې په جامونو زه د داسې مې کدې یم جانانه لکه سویره در پسې یم جانانه ته له خپله روحه ډېر راباندې ګران یې ته له خپله روحه ډېر راباندې ګران یې ګوره څومره در نږدې یم جانانه لکه سویره در پسې یم جانانه راوتلی لاسني یم جانانه لکه سویره در پسې یم جانانه سپین غری کی مشپیلی منگے ستار شتا سپین غری کی مشپیلی منگے ستار شتا شیرزاد جڑائی د دیری یم جانانا لکه سویره در پسې یم جانانا راوتلی لاسني یم جانانا لکه سویره در پسې یم جانانا د خپل قد په سیوري کښېنمه دمه شم د خپل قد په سیوري کښېنمه دمه شم په تصنیم نشته د ونو احسانونه او څه بې ځایه سه ارزان ارزان مې ویشي دا زما واړه واړه ضرورتونه ډېر ښه ډېر ښایسته غزل او خوږ ترنم نو پردیس صاحب طاهر شیرزاد خو خپل ترنم وړاندې که بیتونه به همدومره ورته کوم چې د تصنیم بیتونه مې ویل دا به ورته ډالۍ وي وطنجار صاحب نه به بل ترنم واورو وطنجار صاحب ته به وګرځو خو زه وایم چې له هغه وړاندې ته دواړو ملګرو ته رحماني صاحب او شیرزاد صاحب ته څه ووایه بیا به وروسته وطنجار صاحب نه څه واورو سمه ده نو پردیس صاحب چې داسې ده د ممتاز صاحب نوی غزل دی ملګرو ته به یې ووایم چې څه که اوس را هم شي هوا په دریسو کې یاره څه که اوس هم راشي هوا په دریسو کې یاره اور مې اخیستی دی د اوښکو په اوبو کې یاره ته آینه وي ما ته کشف زنکدن کې وشو ما لټولې وي ټول عمر آینو کې یاره او د چا د دوو سترګو یوه پیمان خوړلی یم د چا د دوو سترګو یوه پیمان خوړلی یم او پرېږده چې پورته شم بیا پرېوځم پیمانو کې یاره او لا بې وسې زما په هیلو رحمېدلي نه دي لا بې وسې زما په هیلو رحمېدلي نه دي لا شهزادګي دي د دیوانو په ولقو کې یاره او خپلو خیالونو کې بسر کې د رڼا لټوم تیل اچوم د مزارونو په ډیو کې یاره او موږ له ازله د خپل ژوند ازاداري کړې ده مسیحا روغ ځای به مو څنګه وي سینو کې یاره او ممتازه موږ ویل چې ته به مست لوفر شاعر شي ممتازه موږ ویل چې ته به مست لوفر شاعر شي او تا ځواني ته الله والا کړه
مزدورو کې یاره الله او تا ځواني تالا والا کړه مزدورو کې یاره ډېر خوند یو څو بیتونه وو. خوږه ټاکنه مننه ډېره مننه خدای دې وکړي چې دواړو ملګرو د پیرزوینې په شکل منلې وي. نو درنو اورېدونکو تاسې همدا شیبه له انعکاس راډیو څخه د لالهزار ادبي خپرونې ته غوږ یاستئ. یوه یادونه باید هغه وکړم او دا چې کولی شئ د انعکاس راډیو فیسبوک په اړه در سره خوښه کوي او که لالهزار خپرونه نه وي نو نورې ټولې ژوندۍ خپرونې کولی شئ پر همدې فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه وڅارئ، هغلته خپل نظریات شریک کړئ راسره، البته په کمنټونو کې همدا ډول د انعکاس یوټیوب چینل چې پر همدې نوم لیکل شوی دی هغه هم در سره سبسکرایب کولی شئ او ټولې خپرونې د لالهزار ادبي خپرونې په شمول چې خپرونه له ثبت او ایډیټ وروسته یوټیوب چینل کې خپرېږي کولی شئ هغلته په هر ځای کې انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ، د خپرونه بیا ځل اورېدی شئ او ډاونلوډ کولی هم شئ. نو یوسفزی صاحب اوس په وطنجار صاحب ته بیا نوبت ورکو او وبه ګورو چې دی نور سره اوروي. ډېره مننه پردیس صاحب. دا ځل به د ښاغلي محمود خزان یو څو بیتونه ترنم کوم هیله ده چې د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. او ارشاد تا ورته مارګ مرګ چې ویل نن پر اختیار مړ دی انعکاس هغې ته ووایه چې ستا مین پتا مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین پتا مړ دی زار دی خندا نشم قاتلا در تز خوایم زار دی خندا نشم قاتلا در تز خوایم ولی ونی دلته یو څوک دی په خندا مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین په تا مړ دی واده خلاف نه دی راځي لږ انتظار کوما واده خلاف نه دی راځي لږ انتظار کوما واده خلاف نه دی راځي لږ انتظار کوما کبھی خیرا نغه نو پوشا خامخا مړ دی او کبھی خیرا نغه نو پوشا خامخا مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین پتا مړ دی تا ورته مارګ مرګ چې ویل نن پر اختیار مړ دی دا چار اختیار ویلی زړه د ټول وجود پاچا دی دا چار اختیار ویلی زړه د ټول وجود پاچا دی چې برخلیق مې دی خراب د تن بچا مړ دی هو چې برخلیق مې دی خراب د تن بچا مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین پتا مړ دی طبیب یار خپل را کړي درمل بیرته واخلم څنګه او طبیب یار خپل را کړي درمل بیرته واخلم ناکام د مینې نه لا مخکې وتسا مړ دی ناکام د مینې نه لا
مخکې وتی سا مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین په تا مړ دی خپلو جامو کې کړی خاخ کفن ته څه حاجت دی خپلو جامو کې کړی خاخ کفن ته څه حاجت دی خزان شهید د محبت دی په وفا مړ دی خزان شهید د محبت دی په وفا مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین په تا مړ دی تا ورته مرګ چې ویل نن پر اختیار مړ دی هغې ته ووایه چې ستا مین په تا مړ دی سور غاټول د داغ له توره راوتلې سور غاټول د داغ له توره راوتلې د شهید مړی له ګوره راوتلې او دې ملنګ دې لیوني کاروان ته ګورئ دې ملنګ دې لیوني کاروان ته ګورئ په غزل پسې له کوره راوتلې ډېر ښه ډېر خوږ ترنم او کمپوز یې دومره خوږ و دومره ښه و چې نه پردیس ورته د ټینګ و او نه شیرزاد صاحب او سره له دې چې یو ګډ ترنم لرو او د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د معمول مطابق یو سروکی اورېدونکو ته وړاندې کوو دا چې کوم سروکی دی هغه به په خپل وخت سره اورو خو دومره ویلی شو چې نوی دی او ملګري بیکار کړی خامخا به د اورېدونکو د خوښې وړ ګرځي پردی صاحب بلکل نو رحماني صاحب نه غزل اورو ستا خوښه ده بلکل همداسې مې ویل رحماني صاحب ته تنقید او له وطنجار صاحب په خپل ځای جار شو ورنه ډېره مننه د دې ژوندی اوسېږي ډېر خواږه ترنمونه یې راواورو نو اوس نوبت رحماني صاحب ته رسېږي رحماني صاحب بیا ستړي مه شئ مننه پردی صاحب وطنجار خو واقعا ډېر ښایسته ترنم وکړو ژوندی دي مخکې یو څو بیتونه ویم بیا یو غزل دی وی چې د ورونو جنازې کوي حیرانې جنکۍ دي صبحی صاحب د ورونو جنازې کوي حیرانې جنکۍ دي او ته نه ګورې چې څومره پریشانې جنکۍ دي او که خدای کول روحان به وي راتلونکی د هیواد مې که خدای کول روحان به وي راتلونکی د هیواد مې تعلیم کوي ښوونځیو ته روانې جنکۍ دي او زامن ورسره وخت نه وخت شوخي کوي په کور کې زامن ورسره وخت نه وخت شوخي کوي په کور کې په مور او پلار کاله کې مهربانې جنکۍ دي او ځوانان دي چېرته بل ځای کې روزګار ځان ته پیدا کړي ځوانان دي چېرته بل ځای کې روزګار ځان ته پیدا کړي زما په دې وطن کې کومندانې جنکۍ دي او له دندې نه چې راشم وړه خور لاس ښکلوي مې دا ځکه په دې وجې راته ګرانې جنکۍ دي صبحی صاحب اوس ناخوالې دي ویرونه په دې ښار کې اوس ناخوالې دي مننه اوس ناخوالې دي ویرونه په دې ښار کې نه تیریږي مې وختونه په دې ښار کې او چاره نه لري یتیم د څو کې نشته چاره نه لري یتیم د څو کې نشته بس هر چا ته کړي سوالونه په دې ښار کې او تابې نه لرو خالقه دومره بس دی تابې نه لرو خالقه دومره بس دی نور دې نه کېږي مرګونه په دې ښار کې او پسې ګرځم وړې لور مې راته ویلي مننه پسې ګرځم وړې لور مې راته ویلي لټومه کتابونه په دې ښار کې او دا غزو کر به بیخي له منځه یوسو راځئ وکړو ګلونه په دې ښار کې او مکتې د وی چې را دې نه وړه رحماني درنه خفه یم ګرځوم تشمړوندونه په دې ښار کې اوس ناخوالې دي ویرونه په دې ښار کې نه تیریږي مې وختونه په دې ښار کې ډېر مننه پردی صاحب له رحماني صاحب نه مننه کوو د خپرونې شیبې هم کمې دي فقط دومره کولی شو چې د شیرزاد صاحب ترنم واورو او یو ګډ ترنم چې یادونه هم شوې شیرزاد صاحب تاسې مهرباني وکړئ مننه یوسفزی صاحب یو څو بیتونه دي په دې هیله چې د ملګرو او مینوالو او د اورېدونکو خوښ شي ارشاد څنګه چې تا لیدلی وم په مینا هغه
هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا تا پسې وچا د زړګي مې شولا وینا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا زه د یادو خوړم هم د غمو خوړم هم د غمو خوړم هره شپه ځان ترې خلاصوم ډېر په ګرانه هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا څنګه چې تا لیدلی وم په مینا مینا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا تا پسې وچا د زړګي مې شولا وینا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا خوږه خوږه مینه وه چې زما او ستا مینه وه چې زما او ستا مینه وه خوږه خوږه مینه وه چې زما او ستا مینه وه چې زما او ستا مینه وه بېلتون ظالم نن جلا کړی یم له تانه هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا څنګه چې تا لیدلی وم په مینا مینا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا ستا به جانان وي که نه تا ته به ګران وي که نه تا ته به ګران وي که نه ستا به جانان وي که نه تا ته به ګران وي که نه تا ته به ګران وي که نه شیرزاد خو ژوند ټول قربان کړی دی له تانه هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا څنګه چې تا لیدلی وم په مینا مینا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا تا پسې وچا د زړګي مې شولا وینا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا هغسې نه یم جانانا چې نن سوا دې ولیدم لیونی یم نو پردی صاحب دا یوه لنډې به ورته د ټول ترنم ته ډالۍ وي او ده هم دا خبره کوله چې څنګه چې په مینه دې کتلی وم هغسې نه یم نو پاتې او دا د ده اظهار اوریدونکو واورېده نو که خوښه دي وروستي ترنم ته به راوګرځو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی او سروکې به واورو همداسې کوو نو ډېره مننه له طاهر شیرزاد صاحب او له رحماني صاحب همدا ډول له یوسف وطنجار صاحب چې وخت یې ځانګړی کړ راغله خپرونه یې راسره وکړه او څو شېبې خپلو اورېدونکو سره او مینوالو سره تېرې کړي یوسف زی صاحب له تاسې هم مننه چې زحمت باسي د مېلمنو په دعوت کولو کې او له وصال صاحب هم ډېره زیاته مننه چې هغه تخنیک چارې سمبال کړي له خپل نورو تخنیکي همکارانو هم مننه نو اورېدونکو وروستۍ ترنم ته ورځو هغه به سروکي او سروکي کې به څو لنډۍ وایو هیله ده چې خپرونه لکه څنګه چې مو تر دې ځایه واورېده نوره هم را سره واورئ
په همدې هیله دا خپرونه به په همدې سروکي باندې پای ته ورسو، تر بلې چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. ښاد او آباد اوسئ، لوی الله مو مل شه. ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څو کړم خدایا یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څو کړم خدایا یار دین کوم ډارې گما وې دلارې لرې تماشه بده کاو ما څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا یو زل بیا په دلارا شوای وې په پوخانو پلو دې پرې وتل ګردونا څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا زما دستا په سر قسم وی وی چې پتا غم وی دلتا ما ډنګرا وینا څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا د دیوال شاکړ کې تارا شنو وې سر می خوږیږي تاویز تا دلې ګمنو څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا چې روانې ګلاس دې راکنو وای چې پنا کېږي مخ راوا ما یا نا څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا یار دین و خوب لیدلو وای سوچ مسترګې غاړوا لسابا شونا څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا زړه ملتا نن صبرېږي وی د تاویزونو غاړه ډه کاګر زاو ما څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا کدی دنکړی تلوار وکړه وای بیړۍ ډوبېږي په تخته ولاړه یمنو څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا ناراضي یار کلی تا و میکړې زارې قسم دې ها غنازا ولی تا څوکړم خدایا څوکړم خدایا